ایران بالاخره د افغانانو آزار وواهه. نوموړی هیواد د خدای تعالی پر غضب او مصیبت اخته شوی. له افغان کډوالو سره د دغه هیواد ناوړه چلند ته د عبدالغفور لیوال غبرګون. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. له ستر مصیبت سره د ایران د مخ کېدو خبر هم لرو، خو پیل د غفور لیوال پر غبرګون کوو. پخوانی افغان سفیر او لیکوال ډاکټر عبدالغفور لیوال ویلي چې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اصلي حقایق له پامه غورځول شوي، ځکه چې د ګاونډیو هیوادونو له لوري د افغان کډوالو منل نه اسلامي، نه بشري او نه هم عاطفي یا اخلاقي لاملونه لرل. لیوال په خپله تفسیره کې لیکلي، په تیرو 50 لسیزو کې ګاونډیانو افغان کډوال د خپلو استخباراتي، سیاسي او اقتصادي ګټو لپاره کارولي دي. دوی افغانان له پردیو سره بیا په خپلو کې وجنګول. د کډوالو له لارې یې افغانستان کې نفوذ وکړ او زموږ هیواد یې له پښو وغورځاوه. نوموړي زیاته کړې، کډوال د فرهنګي ښکېلاک وسیله وګرځېدل، د دوی بشري ځواک وزبېښل شو او د نړیوالو مرستو تر نامه لاندې ګاونډیانو میلیاردونه ډالر ترلاسه کړل، خو افغانانو ته یې یوازې بې احترامي پاتې شوه. لیوال ټینګار کړی، اوس چې دا ګټې پای ته رسیدلي، ګاونډیان نور افغان کډوالو ته اړتیا نه لري، ځکه همدا علت دی چې دوی په بشپړه بېرحمۍ سره له خپلو هیوادونو شړي. نوموړي د افغانانو ستره تېروتنه دا بللې چې له ګاونډیانو اخلاقي او عاطفي تمې لري، خو هغوی یوازې خپلې ګټې پیژني او افغانان باید هم خپلې ګټې درک کړي. د پارسۍ انډیپینډنټ د راپور له مخې د ایران د یو شمېر مهمو بندونو د اوبو ذخیرې خورا اندېښمنونکي حالت ته رسیدلي دي. د اسنا خبري اژانس د معلوماتو پر بنسټ د جولای تر 10 پورې د دغه هیواد 18 بندونه له 30% کم ظرفیت سره فعال وو. په تهران کې د لار بند 93% تش دی او د خراسان رضوي ولایت د دوستي بند 94% ظرفیت هم خالی ښودل شوی. همداراز د هرمزګان ولایت د شمیل او نبان بندونه بشپړ وچ شوي او د استقلال بند یوازې 4% اوبه لري. د کرمان، فارس، ګلستان، زنجان او مرکزي ولایتونو یو شمېر نور بندونه هم له وخیم وضعیت سره مخ دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.